طالبانو د ملي بیرغ په حق لا خپل وضاحت ورکړ. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه را سره اوسئ. د طالبانو له لوري د افغانستان د پخواني حکومت د نسکورولو وروسته د ملي بیرغ مسله یو حساسه مسله ده. د طالبانو د راتګ وروسته که څه هم حکومتي چارواکو په خپلو غونډو کې سپین بیرغ کاروه، خو ځای ځای ورسره ملي بیرغ هم لیدل کېده. اوس تازه تېره ورځ د طالبانو د مشر په نامه یو فرمان خپور شوی چې پکې د حکومتي چارواکو غوښتل شوي وو چې په رسمي ادارو او غونډو کې یوازې د طالبانو سپین بیرغ وکاروي. خو د طالبانو د بیان مرستیال بلال کریمي بیا په جالب ډول نن رسنیو ته ویلي دي چې د خپل مشر د مکتوب په حق له تحقیقات روان کړي دي چې آیا دا مکتوب یا فرمان واقعي دی او کنه. د یادونو وړ ده چې د افغانستان ملي بیرغ د 100 کلونو زیات تاریخ لري او د هیواد ډیری وګړي غواړي چې دا بیرغ د نوي حکومت د بیرغ په توګه پاتې شي. که څه هم د طالبانو ویان وړاندې ویلي وو چې د ملي بیرغ سره ستونزه نه لري، خو سرتیري د ملي بیرغ سره حساسیت ښيي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا طالب فعالین او ان ځینې چارواکي خپل بیرغ اسلامي بولي او که څوک درې رنګه بیرغ وغواړي هغه د اسلام دښمنان بولي. ګرانو لیدونکو، له دې چې د ویډیو تر پایه را سره وئ، مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.